تنده ماته شوه ستا سترګې ستا په لیدو باندې با ستا په لیدو باندې مې سترګې مړه شی رانه وران شو په سټیج باندې مشرانو او په پینډال کې امزولو کشرانو مشرانو سلام علیکم په دې بی آر ټي په پرچه چې سیدیه به درته وایم کتابې دیوالونه دي چاپ کړی په څو دی کتابې دیوالونه دي چاپ کړی په څو دی اوسېږي پېښور کې خو حمید ورکزو دی کتابې دیوالونه دي چاپ کړی په څو دی اوسېږي پېښور کې خو حمید ورکزو دی او ځواني یې صرف کړې ده د پاره د ادبو ځواني یې صرف کړې ده د پاره د ادبو مال جان یہ دواړه بیلودلې په پښتو دي مال او جان بیللې دواړه په پښتو دي اوسېږي پېښور کې خو حمید ورکزو دی او د رنګ غنم رنګ دی خندا یې وي په خوله کې د رنګ غنم رنګ دی خندا یې وي په خوله کې او د رنګ غنم رنګ دی دا مخې د کتو دی د رنګ غنم رنګ دی دا مخې د کتو دی اوسېږي پېښور کې خو حمید ورکزو دی او دا ما چې پې لیکلو کړل د ځانه مې پې وکړل دا خلکه به یې پېژني غندل د کتو دی یو خپل غزل د سره شریکومه چې یو کلام ویم دا خو مې په وهمي لیکل کړي او وایي چې رانه لاړې درپسې مې جړېدې سترګې چې رانه لاړې درپسې مې جړېدې سترګې زما په تا پسې په مړینې غړېدې سترګې چې رانه لاړې درپسې مې جړېدې سترګې زما په تا پسې په مړینې غړېدې سترګې او د امودو تږې وي د مودو تږې وي او تندې د کوثر وهلې د مودو تږې وي او تږې د محشر وهلې د مودو تږې وي او تندې د محشر وهلې او تنده ماته شوه ستا سترګې ستا په لیدو باندې با ستا په لیدو باندې مې سترګې مړه شی رانه وران شو شی روان شو وایي چې رانه لاړې درپسې مې جړېدې سترګې زما په تا پسې په مړینې غړېدې سترګې او چې به مې نه لیدې چې به مې نه لیدې خفه به ومه چې به مې نه لیدې خفه به ومه بغیر له تا مې په اور کې سوځېدې سترګې ټوله دنیا یې تماشه کوله چې په لحد کې پټېدې سترګې او بغیر لیدو یې گزاره به نه وه بغیر لیدو یې گزاره به نه وه بغیر لیدو به پرېوتې سترګې او غندله ابا لا خبر هم نه وه غندله ابا لا خبر هم نه وه چې په لیدو پسې زما یې ړندېدې سترګې